Most welcome to Saif Online Academy. ملګرو نن ورځ موږ درې فارمولې وایو چې یو لیفت ده بل رایټ بل میډل فارمولا. اول موږ لیفت فارمولا وایو. لیفت فارمولا به تاسو هغه وخت کاروئ کله چې تاسو سره د کنټریز یا د کسانو لیست وي. لکه ما چې د جوړ کړی دا اوس زه غواړم چې د دې نه د اولني درې لیټر چې دا زه راوړم یا د خپل باس غواړي چې څه ورته وکړي ته دا درې لیټرز ما ته راکړه د لیست نه. دې لپاره ډیره ایزي فارمولا ده. ښه په دقیق ورته ګورئ. ایکول به ولګوئ. ایکول نه پس به تاسو لیفت سایډ نه پکار دي. لیفت سایډ نه چې څومره لیټرز تاسو پکار یول بل لیفت ولیکئ. لیفت مو چې ولیکل تاسو ډایرکټ راځي ګور ورته دا ستا فارمولا ده. نو ته چې کله کیبورډ نه ټیپ بټن پریس کړي اتوماتیکلی ستا فارمولا سٹارټ کیږي. او که نه وای چې زه په خپله لیکم نو شفټ 9 سره به چې دا ته بریکټ سٹارټ کړي. اوس تا نه ټیکسټ غواړي کم ټیکسټ کم دا افغانستان کنټري سل چې کم دا زما پکاره دې نه درې لیټرز ولیکم. کامه به ولګوي. کامې نه پس به چې څومره لیټر ستا پکار وي ستا ضرورت وي تا ته امر شوی وي همغومره حروفو تعداد به ورکړي. زما 3 لیټر سره پکار 3 حروف زما پکار دي 3 لیکم انټر کوم. ګور ورته افغانستان دې ماته څو حروف راکړل 3 حروف چې A F او G. راشه اوس دا فارمولا دې خواته ډریګ کا. وګوره مکمل چې کوم 3 لیټرز دی فرست هغه به ماته د دې لیست نه راکوي. پاکستان کې وګوره P A او K او دغه شانتي امریکا کې دغه شانتي نورو نیمز نه صرف ماته 3 لیټرز راکړل. راځو رائټ فارمولې ته. رائټ فارمولا د ښي خوانه د دې خوانه چې کوم دي دې خوانه به تاسو ته چې څومره لیټرز تاسو په کار وي هغه به تاسو ته درکول کیږي. راځو ایکول نه پس به تاسو رائټ ولیکئ. ټیپ بټن ډایرکټ کیبورډ نه پریس کوم. ګوره زما فارمولا سٹارټ کیږي. ټیکس ور سلیکټ کا دا زما ټیکسټ او بیا څه کوم کاما 100 لیټر زما په کار دي. زما فرض مثال زما 4 لیټرز په کار دي 4 حروف زما په کار دي. دا اوس به وسو کې انټر پسې پریس کا یا د شفټ 0 سره بریکټ بند کا بیا انټر کا کیږي. نو زه دا چې دا انټر پریس کوم. وګورئ وسوسه دا لاس نه N A T S ګوره S T A N ګوره دا سلو لیټر زما ته راکړل. چې کله دا ریکم لاندې دا فارمولا وګورئ خدای دوی کې تاسو سره په زرهاو کسانو اوسې زرهاو کسان لیست کې بس فارمولا لاندې ډریک کا مکمل چې څومره کسان وي دغه لیفت نه وګوره او رائټ نه وګوره او حروف چې ته هر څومره ورکوي 1 2 3 هغه بس ډیپند په تا باندې کوي څومره ستا ضرورت ده راځي. میډل تر اوس مابین کې زما په کار چې دې مابین نیم نه چې ده زه غواړم چې 100 لیټرز راوباسم 100 حروف زما په کار دي. دا شانتي سچویشن هم راتلی شي. اوس په دې افغانستان کې چې زه غواړم چې دا غني راوباسم نو غني راوبایستلو دپاره یا په مابین کې چې څومره نو لیټرز تاسو حروف په کار وي هغه راویستلو لپاره به تاسو ایکول ولګوئ. ایکول نه پس به تاسو میډ دې فارمولې نوم میډل ده نو میډ به لیکئ. میډل به مکمل نه لیکئ. بیا ټیپ پریس کوم د کیبورډ نه میډل زما فارمولا سٹارټ شوله. او بل بیا طریقه ښیم ګوره ایکول MID میډ شفت 9 سره بریکټ سٹارټ ټیکس ور سلیکټ کا دادا او کاما کم حرف نه سٹارټ کیږي اول به هغه ولیکي سٹارټینګ ګوره نه سٹارټینګ نمبر چې کم ده سٹارټینګ کم لیټر چې سٹارټ کیږي 1 2 3 چې دریم حرف ده کنه زه به د ځکه 3 ولیکم. بیا کاما به ولګوي 100 حروف پورې ته غواړي 100 لیټرز نور ته غواړي چې راوړي پکې یو G H A N I 15 لیټر زما پکار جنه سٹارټ کا دا جنه سٹارټ شو دی خاطر چې 15 لیټر دا ورکا جی سره ګوره ها 1 2 3 4 5 لیټر زما پکار دي دا به 15 او دا به زه کوم اوس انټر وکم. انټر سره وګورئ ګوره غني راغللو چې کله دا ډریک کم په ټول لیټرز کې چې کوم منځني 5 لیټر حروف په نیمز کې یا لیست کې هغه ماته راکړي. وګورئ پاکستان کې وګوره امریکا کې وګوره بنگلاديش کې وګوره دغه شانتي نور نیمز کې چې کوم دي ته وګوره کم کې چې ګوره نه پوره کیږي هغه نه لاست کې چې کوم دي دوه راکړي. ګوره ترډ نه سٹارټ وګوره دوه حروف د خو وګوره د کې نه پوره کیږي ډیره راکړي هغه اوس تا باندې ډیپند کوي چې هر څو مستافه کار وي یو اوس د صرف دې ځکه فارمولې لیکم فارمولې سره یاد ساتئ ایکوال بیا لیفت نه فاست بریکټ سٹارټ کاوس شروع ټیکس به چې کوم وي هغه سیل به چې کوم ستاسو ده ټیکس سیل دا به سلیکټ کړئ. ورسره به نمبر اف لیټرز چې څومره ستا حروف دي هغه به ورسره سلیکټ کړئ. دا نه هیر نشي ها چې څومره حروف ستاسو په کار وي دا به ورته سلیکټ کوئ. او بیا راځو موږ د دې نه فس د رائټ دپاره لیکو ایکوال رائټ بریکټ سٹارټ ټیکسټ چې په کوم سیل کې موجود وي هغه به سلیکشن واخلئ. دې نه پس به کاما ولګوئ. کامې نه پس به نمبر څه د لیټرز چې څومره حروف ستا په کار وي همغه به ورته سلیکټ کړئ. او بیا راځو دې نه پس
equal mid bracket start بیا ټیکس چې په هر سل کې موجود وي هغه به سلیکټ کړئ کاما نمبر به ورسره واچوئ د څه شي نمبر د حروفو نمبر شمار چې هر څومره حروف ستا په کار وي ما دې کې یو دوه خبرې ما تاسو ته کړې یو به دا وي چې اول به سټارټ به واخلئ چې په کوم حروف نه تاسو سټارټ کوئ هغه لیټر او بیا پسې چې دا نمبر چې کوم د شمارې د دې نمبر هغه به ورته ور واچوئ صحیح ده یو دې نه پس پسې نمبر د لیټرز پکې ایډ کړئ نو دا دی هغه درې فارمولې دا شوي فارمولې او هغه شو عملي پریکټیکل مې ورته یوز